حیا دا د ایمان یو جز دی. دا زه نه وایم، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیا هغه د ایمان یو جز دی، او چې کوم چا کې حیا نه وي ګویا په هغه کې ایمان نشته. حیا او ایمان دا لازم او ملزوم دي. په کوم چا کې چې ایمان وو په هغه کې به حیا هم وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اذا فاتتکم الحیاء فافعل ما شئت. چې کله تاسو سره حیا نه وي، چې کله تاسو په تاسو کې حیا ختم سي، نو تاسو څه وغواړئ بیا هغه تاسو کولی سي. یعنی د تمامو نیکیانو اغدار و مدار هغه کم چې شروعوالی دی هغه پر حیا باندې دی. که چیرې په تا کې حیا موجوده وه ته به نور نیکیانې هم کوې، که چیرې حیا نه وای کې در موجوده ته به هر بدي چې د هر ګناه چې د هغه به بیا ته کوې. او حیا یو داسې عمل دی کله چې په انسان کې حیا راسي په هغه کې به نیک اعمال ضرور وي. هغه زړه به د نیک اعمالو طرف ته ضرور هغه شوق پیدا کېږي د په زړه کې.